108 تن جوان معلول و خانم‌های بی‌سرپرست از بخش‌های ترمیم موبایل، خیاطی و مرغداری با به دست آوردن بسته‌های کاری از یک دوره آموزشی 6 ماهه از یک مرکز آموزشی حرفه‌ای مؤسسه HHRD در چوکات ریاست شهدا و معلولین غزنی فارغ شدند. مسئولین میگویند فارغ شدگان در جریان کار ماهانه سفریه و مقدار 6 قلم مواد خوراکی همچنان به دست می آوردند. این مسئولین در زمینه ورزش حرفه در جامعه نیز صحبت‌هایی داشتند. هغه څوک چې د ته مخکې لاسنیوي وکاوي یا د لاسنیوي خو زده کولای شي چې هغه معلول شخص د بل چا خدمت وکړي د بل چا لاسنیوي وکړي دا د دې لپاره خپل غټ څه دي هم د کورنۍ لپاره هم روزمره یو عواید پیدا کیږي او دا رقم ټولنې ته خدمت ده. موږ په غزنی ولایت کې نن یو سلاته کسانو شاګردانو فراغت لرو چې دوی په دې درې حرفو کې د شپږ میاشتو لپاره زده کړې کړې دي چې هغه د موبایل هارډویر برخه د خیاطۍ برخه ده او د مرغدارۍ یا د پولټري برخه ده چې دوی ته په میاشتني ډول باندې د میاشتې لپاره د کرایه او ترانسپورټیشن لپاره نقدي پیسې ورکول کېدي او هر میاشت دوی ته شپږ قلم غذایی مواد ورکول کېدل. فارغ شدگان که اکنون می توانند با استفاده از حرفهشان مصدر خدمت در جامعه قرار گرفته از امارات اسلامی و مؤسسه همکار خوشحالند. موږ هغه کسان چې د کورنۍ سرپرستان یو او د کورنۍ هغه خلک چې موږ ته د کورنۍ سترګه کیږي. موږ الحمدلله دلته ډېر څه زده کړو. موږ کوشش کوو چې کورنۍ لپاره داسې یو څه وکړو چې موږ له احتیاجه له محتاجه ووځو. در مستند HHRD 6 ماه درس خواندیم. پیش از او تا کار چی مشخص نداشتیم، ولی میتونیم خودمون استاد شدیم دیگه. نونوار فامیل هم هستیم. پیش از او دیگه دهقانی درام کردیم، مال خودمون خیاطی و آزمونی می‌خریم. با گفته کارشناسان حرفه در جامعه تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی دارد که از طریق ایجاد شغل و افزایش تولید به توسعه اقتصادی کمک می‌کند.